السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی ماشاءالله کارو خو شروع کړی دی خو دا راته ووایه چې دا خو ډېره غټه خواري ده او خولې در باندې به او کار هم ډېر په محنت کې خو دا راته ووایه که نه چې پړه دې څه ارمان دی؟ پړه خو مې دا ارمان دی چې حج مې وکړی. تا خو ډېر ښه سوچ لرې. دویم ارمان دې پړه څه دی؟ دویم ارمان خو مې په زړه باندې دا دی چې د خپل زوینه مې غټ افسر جوړ کړی. غټ افسر نو په دې دیاړۍ کې حج کول د زوینه غټ افسر جوړول بیا د کور خرڅې ډېره ګرانه نه ده. هی ابوبکر وروره د الله پاک نه مو امید ساتو او الله پاک د رزق وعده کړې ده راکوي به یې. الله امید ساتي الله به چېرته هم نه خرابوي. خو دا خاکه چې جوړه کړې ده نو دې ته په کم نظر ګوري؟ دا به خلک خوښه کړي انشاءالله ورځې دا خو به خلک خوښه کړي خو د دې خاکې نوم دی د غریب د بدو انجام. د بدو انجام. د دې خاکې نوم دی د بدو انجام. صحیح. په دې خاکې کې خو موږ لګیو کار کوو که نه او محنت پکې هم شروع دی. ته پکې هم دیاړي کې ته پکې هم ستا سره دیاړي مارې. زموږ سره پکې زموږ نیک کم ټیکهدار چې دی عمران هم ولاړ دی او بیا په شا باندې زموږ شاهد خان چې زموږ په دې خاکو په دې چینل کې رول ادا کوي. ډېرې ذمهواريانې په خپل سره اخیستې په دې خاکو کې چې څومره کمې پیشې نو هغه په دې باندې پوهېږي. شاهده لږ را مخکې شه. د کتونکي اکثر ستا تپوس کوي وایي دی موږ ته خبرې نه کوي نو د دې په باره کې ورته خبرې وکړه د بدو انجام خاکه ده. جی السلام علیکم. زما ټول مینوال ته سلام دی. زموږ دا خاکه را روانه ده انشاءالله د بدو انجام. په دې کې زموږ سره عثمان بھائی ابوبکر د عمران ورور مې داسې دا نور ملګري ډېر ښکلی کار یې کړی ډېر ځان وکړو او انشاءالله تعالی دا به ستاسو ډېره خوښه شي. نورې خاکې هم داسې زموږ به جوړوي انشاءالله ستاسو په خوښې یې ستاسو بیا به جوړېږي ستاسو سره یې هم پکې تاسو ورکولی شئ. دا خاص طور زه مسافرو ته ډالۍ کوم. د مسافرو ګوره زموږ داسې وروڼه دي چې ټول دیاړي مار دي مزدوران دي چا داسې دغه نه کېږي اورېد به 300 روپۍ دیاړي په هغې کې د کور ګزاره نه کېږي. نو انشاءالله تعالی موږ به داسې خاکې جوړو چې هغه به زموږ د ټولو وروڼو لپاره وي. السلام. څه کسان کم چې تاسو په بیک اپ باندې ګورئ چې د کیمرې په شا باندې یو کس او دلته کې څه کسانو سره روان دي او انشاءالله چې په دې خاکه باندې موږ محنت کوو خاص کر د مسافرو دپاره جوړو. مسافر وایي زموږ دپاره خاکه نو عربو ته خو نشو درتلی خو البته هغه ستاسو هغه فیلینګ دی زموږ سره نو په دې پاکستان کې د مسافرو دپاره هغه طریقه هغه عمل اختیاروو ځکه چې هلته مسافر دیاړي کې ډېر ځای نو د فرمایشونو د موبایلو د مختلفو څیزونو بیا د هغو هغه محنت نو هغه ډېره ګرانه شي. اجازت پالو د عثمان صاحب په یو څو شعرونو باندې. عثمان صاحب په ذهن کې د په ترنم کې یا څه شعر دی وایي چې ته دومره ښایسته یې چې زه په تا مین یم. ته دومره ښایسته یې چې زه په تا مین یم چې ته پرې مینېږې به څومره ښکلی. زبردست. یو شعر بل دی چې حسن د مذهب د تقاضو سره کار نه ساتي. حسن د مذهب د تقاضو سره کار نه ساتي او ډېر مسلمانان مې په هندو مین او تا چې په دې خپل وطن کې مینه وکړله نو چا ویل چې اوسئ د ازمرو سره کار نه ساتي. ډېر ښه زبردست. وایي چې بدن کې د یو اندام د بل اندام محتاج نه دی. بدن کې د یو اندام د بل اندام محتاج نه دی خو سترګې د سترګو د بڼو سره کار نه ساتي. ډېر ښه زبردست. یاره د دې شعرونو یې دومره خوند وکړو زما مې یو شعر ته زړه وشو او په دې شعر سره به بیا اجازت والو. وایي ستا خندا د اسرافیل د خولې شپېلۍ ده. ستا خندا د اسرافیل د خولې شپېلۍ ده. خانده زه پرې مټ را ژوندی کېږم. راځئ. एक दुख तुम्हें देखती है जो बात कहना चाहे वो बात तुमसे वो कहती है आँखों की शर्मो है माफ हो देख के झुकती है उठी आंखें जो बात ना कह सकी उठी आंखें वो कहती है. شعر به تاسو ډالۍ کو چې ته سوچ مکړه چې څوک به یې لمار وړي قمقلې. ته
سوچ مکړه چې څوک به یې لما راوړي قمقلې او د زلفو خوشبویانې د هوا راوړي قمقلې او دا نن چې مې په ستا د مخکې په دباڼه مخه ښکل کو دا نن چې مې ستا مخکې په دباڼه مخه ښکل کو نو پوه شې چې خبرې راله ستا راوړي قمقلې یو پکې زما دپاره ډالۍ که یار وایي چې ما خپل وړه جړه وکړه خو چاوا نه اورېده ما خپل وړه جړه وکړه خو چاوا نه اورېده لکه د غره یتیم چې ناست په نختر کې جاړي او د هغه کور نه تل اواز د خنداګانو راځي چې لیونی او بکرې په در کې جاړي د بدو انجام بد وي मज़ीद दी किस्म वीडियोस कतो द पारा ज़ुमुंग यूट्यूब चैनल वादी स्वात वाइन ज़रूर सब्सक्राइब कई और द घंटे निशान हम दबाओ कई।